السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د سټریټ لایټ ویرینګ یعنی د لارو د روښانه کولو د ویرینګ او کنیکشن پر رابطه باندې ده نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم نو دوستانو دا ویډیو مسکپ کوئ تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو د ویرینګ کنیکشن او ډایګرام څخه ځانونه برخمن کړئ نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته د دې سیستم د نصب کولو لپاره منګه ضرورت لرو څو مهمو برقي وسایلو ته چې عبارت دي اوله یو عدد څلور پوله ام سی بي بریکر ته یو عدد څلور پوله ار سی سی بي بریکر ته او یو عدد څلور پوله میګنیټ کنډکټر ته او درې عدد برقي فایګانې چې د لارو د روښانه کولو لپاره نصب او کنیکشن کیږي نو اول راځو دوستانو د سټریټ لایټ پاور ویرینګ او کنیکشن طریقې ته اول ام سی بي بریکر ته 3 فیز پاور نصب او کنیکشن کوو دوهم د ام سی بي بریکر څخه پاور ار سی سی بي بریکر ته نصب او کنیکشن کوو او د ار سی سی بي بریکر څخه درې واړه فاز ویرونه یعنی ګرم ویرونه د میګنیټ کنډکټر د درې پینټونو سره نصب او کنیکشن کوو او د میګنیټ کنډکټر څخه درې مختلف فازونه درې مختلفو سټریټ لایټ لیټونو ته بیل بیل نصب او کنیکشن کوو او د ار سی سی بي بریکر څخه نیوټرل یعنی یخ ویر ډاریک درې واړه سټریټ لایټ فایګانو سره نصب او کنیکشن کوو نو دوستانو په دې صورت کې د سټریټ لایټ پاور سیستم ویرینګ او کنیکشن په مکمل ډول باندې تکمیل شو دوستانو د دې څخه وروسته راځو د لارو د روښانه کولو اتومات سیستم وسایل او د دې د ویرینګ او کنیکشن طریقې ته نو راځو نو موږ ضرورت لرو یو عدد دوه پوله ام سی بي بریکر ته یو عدد سلیکټر سوئچ ته او یو عدد پټوسیل سنسر ته نو راځو دوستانو د دې سیستم اتومات سیستم ویرینګ او کنیکشن طریقې ته اول د څلور پوله ام سی بي پاور بریکر څخه فاز او نیوټرل ویر یعنی یخ او ګرم ویر د دوه پوله ام سی بي بریکر دوه پینټونو سره نصب او کنیکشن کوو او د دوه پوله ام سی بي بریکر د یو پینټ څخه فاز ویر یعنی ګرم ویر د سلیکټر سوئچ د کامن پینټ سره نصب او کنیکشن کوو او د سلیکټر سوئچ د اتومات پینټ څخه پاز ویر د پټوسیل سنسر پاز ویر سره نصب او کنیکشن کوو دوستانو دلته په یاد ولرئ د پټوسیل سنسر څخه درې ویرونه بهر ته خارج شوي دي چې دا درې ویرونه عبارت دي د سور تور او سپین څخه تور پاز دی دوستانو او سپین چې دی دا نیوټرل دی او سور ویر د دې اتومات سیستم لپاره نصب او کنیکشن کیږي نو راځو دوستانو د پټوسیل سنسر باقی پاتې ویرینګ د پټوسیل سنسر د پاز ویر د کنیکشن کېدو او نصب کېدو څخه وروسته دوستانو د دوه پوله ام سی بي بریکر څخه نیوټرل ویر د پټوسیل سنسر ویر د نیوټرل ویر چې دا وایټ دی سپین دی د دې سره نصب او کنیکشن کوو او د پټوسیل سنسر د فاز او نیوټرل ویر د نصب کېدو څخه وروسته د پټوسیل سنسر اتومات ویر چې دا سور دی ډاریک د میګنیټ کنډکټر د ا پینټ سره نصب او کنیکشن کوو او په میګنیټ کنډکټر کې A1 او A2 پینټونه دواړه د کنډکټر د اتومات سیستم لپاره دي د دواړو پینټونو ته د سپلای ورکولو په نتیجه کې میګنیټ آن کیږي او د دواړو پینټونو څخه د سپلای کټ کېدو په صورت کې میګنیټ کنډکټر دا اپ کیږي او د دې څخه وروسته د سلیکټر سوئچ د مینوال یعنی ساده پینټ څخه پاز ویر ډایرکټ د دې فاز ویر سره نصب او کنیکشن کوو او د دې فاز ویر د نصب کېدو او کنیکشن کېدو څخه وروسته نیوټرل ویر د نیوټرل ویر څخه ډایرکټ د میګنیټ کنډکټر د A2 پینټ سره نصب او کنیکشن کوو د دې څخه وروسته زمونږ د سټریټ لایټ اتومات سیستم او مینوال سیستم په مکمله توګه باندې تکمیل شو د دې څخه وروسته دوستانو موږ کولی شو د سلیکټر سوئچ په واسطه باندې په اتومات ډول یا په مینوال ډول باندې د سټریټ لایټ لیټونو څخه استفاده وکړو دا په اپ او ان کو نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي دوستانو ستاسو توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم